وی می در خیر گریوان ارسم او بل ممی تنگ وشوند قربان ارسم او بل ممی تنگ وشوند قربان ارسم او بل یما ویلی زفا در تجاړم یتال بازار سترګې سرې راوړې دینا یتال بازار سترګې سرې راوړې دینا ستا ځواني او پسرلی یو بل ته ورته پیدا کړي یاستی خدای یو بل ته ورته ګوتې شمېرې کړي له ځان سره خبرې ګوتې شمېرې کړي له ځان سره خبرې اوس رحمت او لیونی یو بل ته ورته نه یادېږم ورته نه راته یادېږي ورځ شپې میاشتې کلونه دې تېرېږي په دنیا وګرځه داسې به بل نه وي ارام بخشه غېږه مور لري لالی ډېر ښه ماشاءالله او مخه کې دواړه سترګې مې شوې ډکې مخه کې دواړه سترګې مې شوې ډکې مخه کې دواړه سترګې مې شوې ډکې جدایي بې حده زور لري لالی ستړي 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 ژوند وړې 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 رانه خوان خوان وړې 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 رانه خوان خوان سندره شو راواچوه ټیکۍ په ترنم کې ای خیر دی لږ مې یاد کړه لیونۍ په ترنم کې ستا تصویر سر غزل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم ستا تصویر سر غزل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم ستا ځواني او پسرلی یو بل ته ورته پیدا کړي یاستی خدای یو بل ته ورته ستا ځواني او پسرلی یو بل ته ورته پیدا کړي یاستی خدای یو بل ته ورته او د خزان بادونو دواړه یې وچ کړي د خزان بادونه دواړه یې وچ کړي د خزان بادونو دواړه یې وچ کړي ګرانې زه او وچ لرګی یو بل ته ورته او ګوتې شمېرې کړي له ځان سره خبرې ګوتې شمېرې کړي له ځان سره خبرې اوس رحمت او لیونی یو بل ته ورته د شیبه باران د فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ ښه راغلاست درته وایم په یو ناڅاپي پروګرام کې یو ناڅاپي ځکه چې دغه پروګرام موږ دفتن پلان کړ څه ملګري له عبدالرحیمزي صاحب سره له لغمان نه راغلي وو او شاکر صاحب مو دلته لاسته راغی اصل کې فکر کوم چې میلمانه هم د شاکر صاحب دی نو ټول ته ښه راغلاست وایم او د ټولو په استازیتوب به د روغبړ عبدالرحیمزی صاحب وکړي او بیا به له خیره سره غونډه پیل کړو او له دوی څخه به ښایسته ترنمونه شعرونه واورو او دوی ته ښه راغلاست وایي خدای دې وکړي چې د دوی میلمه پالنه چې کله موږ لغمان ته ځو ماشاءالله ډیره ښه وي خدای دې وکړي چې موږ هسې میلمه پالنه وشو کولی عبدالرحیمزی صاحب مننه جناب ناصري صاحب د هر څه نه مخکې د شیبه باران ټولو معززو لیدونکو ته او بیا تاسو ته همداشان حسن زاده صاحب ته او جناب سروي صاحب ته په ټوله کې ټولو لیدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم هیله ده چې ټول به راته رک روغه جوړ اوسېږي نو ښه خبره به دا وي چې تیار عبدالرحیمزي صاحب ته مایک مخې ته ایښی او له دوی نه یو ښایسته ترنم واورو مننه جناب ناصري صاحب محترم راځم زه هم خپل انتخاب ته نو وایي دې دنیا کې هر سړی لري ارمان څوک له خدایه دولت غواړي څوک جانانا له خپل رب ځینې راضي زه سبحاني یما چې افغان مسلمان یم د لغمان ستړي 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 ژوند وړې 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 رانه خوان خوان
ولی 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 رانه خوان خوان ستړی 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 ژوند ولی 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 رانه خوان خوان ولی 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 رانه خوان خوان ناصری صاحب همدا به مې نصیب وي اشنا څه وکړمه 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 ټوک ټوک یما ټوک یم بند په بند ولی 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 رانه خوان خوان ولی 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 رانه خوان خوان ستړی 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 ژوند ولی 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 رانه خوان خوان ولی 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 رانه خوان خوان زړه کې مې اوربل ده په خوله خاندمه 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 زیړېږم ورځ په ورځ شوم تور کمان ولی 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 رانه خوان خوان ولی 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 رانه خوان خوان ستړی 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 ژوند ولی 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 رانه خوان خوان ولی 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 رانه خوان خوان زمکه د ډېر کلکو اسمان لرې دی زمکه د ډېر کلکو اسمان لرې دی زمکه د ډېر کلکو اسمان لرې دی بخت مې د ویده مات مې مړوان ولی 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 رانه خوان خوان ولی 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 رانه خوان خوان ستړی 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 ژوند ولی 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 رانه خوان خوان ولی 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 رانه خوان خوان اے د پټو زړونو خبردار با اے د پټو زړونو خبردار با اے د پټو زړونو خبردار با ستړی سبحانیم ستړی ژوند ولی 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 رانه خوان خوان ولی 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 رانه خوان خوان ستړی 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 ژوند ولی 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 رانه خوان خوان ولی 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 رانه خوان خوان ولی 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 رانه خوان خوان ماشاءالله ډېر ښایسته ترنم مو واورېده وایي چې سندره شو راواچوه ټیکۍ په ترنم کې ای خیر دی لږ مې یاد کړه لیونۍ په ترنم کې نو په دې زیر مازدیګر کې او د کابل په دې ښایسته هوا کې واقعا چې له ترنم څخه هم ډېر خوند واخیسته په آزاده فضا کې ناست یو دغه اضافي غږونه خدای دې وکړي چې تاسو ته مزاحمت ونه کړي خو چې د ترنم په وخت کې د اضافي غږونه نو په کابل کې خو یوه ستونزه دا ده دوستانو چې دغه د هوا ککړتیا ترڅنګ کله ناکله دغه غږیز ککړتیا هم شته د لاسپیکرونه دي او دغه مسایل خدای دې وکړي چې زموږ هیوادوال په دغه برخه کې هم لږ څه پاملرنه وکړي زما تر څنګ ناست سروري صاحب دی دونه به هم یو څه واورو شاکر صاحب بیا به انشاءالله چې دوی میلمانه دي انشاءالله چې فکر کړی په خیر راغلی سروري صاحب مننه ناصري صاحب څنګه د کابل هوا څنګه ده ډېره ښه اورو له تاسو څخه
غزل به وړاندې کړم ناصري صاحب وایي مینه غم او مینه اور لري لالیه مینه غم او مینه اور لري لالیه مننه ناصري صاحب مینه غم او مینه اور لري لالیه مینه درد او مینه شور لري لالیه ډېر ښه او په دنیا وګرځه داسې به بل نه وي په دنیا وګرځه داسې به بل نه وي مننه ناصري صاحب په دنیا وګرځه داسې به بل نه وي ارام بخشه غیږه مور لري لالیه واه ډېر ښه ماشاءالله او مخخه کې دواړه سترګې مې شوې ډکې مخخه کې دواړه سترګې مې شوې ډکې مخخه کې دواړه سترګې مې شوې ډکې جدایي بې حده زور لري لالیه او د تربور د کور مړۍ چیرته ونه خورې د تربور د کور مړۍ چیرته ونه خورې د تربور مړۍ پیغور لري لالیه او ناصري صاحب تا او ما پسې همیش کوي خبرې مننه ناصري صاحب تا او ما پسې همیش کوي خبرې دا رواج خو هر یو کور لري لالیه او د زیارمل سربري زړه زره زره دی د زیارمل سربري زړه زره زره دی خلک ګوره ټنګ ټکور لري لالیه خلک ګوره ډېر ښه هغه ټپه را یاده شوه چې وایي مسافر تلې تر جګه نه شوم ګیلمن نه شي زه سلګو نیولې وم نو له تاسو څخه به بل غزل واورو مننه ناصري صاحب غزل دی وایي د زور دې نه یم قربان سترګې دې واړوه د زور دې نه یم قربان سترګې دې واړوه د زور دې نه یم قربان سترګې دې واړوه ګوره په تا به شم تاوان سترګې دې واړوه او زه مینه نه کوم له مینې څخه کرکه راځي زه مینه نه کوم له مینې څخه کرکه راځي مینې وژلي ډېر ځوانان سترګې دې واړوه او دا کلی ډک دی له خبرو چې بدنامه نه شو دا کلی ډک دی له خبرو چې بدنامه نه شو هر خواته ګرځي رقیبان سترګې دې واړوه او سره ننګي هم سرې د شونډې هم په زنه د خال سره ننګي هم سرې د شونډې هم په زنه د خال په ما به راولي پیریان سترګې دې واړوه او ستا جلوهګرو جادوګرو سترګو ډېر وژلي ناصري صاحب ستا جلوهګرو جادوګرو سترګو ډېر وژلي زیارمل به مړ کړي په ارمان سترګې دې واړوه زیارمل به مړ کړي په ارمان سترګې دې واړوه خدای دې بس ټول ځوانان له مرګه وساتي خو بس مینه ده نو احساس ده درنو لیدونکو تاسو همدا شیبه زمونږ بنډار د شیبه باران پر فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل ګورئ تاسو کولی شئ چې زمونږ د خپرونو په هکله خپل نظرونه را سره کومنټ کړئ او د خپرونو د لا پیاوړتیا په هکله ستاسو مشورو او نظرونو ته سترګې په لار یو شاکر صاحب ډیر خوږ غږ لري او ماشاءالله کله ناکله ترنمونه اورو د شیبه باران په مشاعرو کې موږ سره برخه اخلي وار به ور کو شاکر صاحب ته څنګه د خوښه ده درنځي خو هم د نو د شاکر صاحب نه بخښه کلام وو اتمان ډیره مننه جناب ناصري صاحب زما هم ځانګړي سلام تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته همدارنګه د شیبه باران ټولو لیدونکو او کتونکو ته هیله مند یم چې ټول به راته جوړ روغ او د سات په جامو کې پټ اوسئ یو غزل وړاندې کوم تاسو ته ټولو مینوالو ته ډالۍ نه یادېږم ورته نه راته یادېږي ورځ شپې میاشتې کلونه دې تېرېږي نه یادېږم ورته نه راته یادېږي ورځ شپې میاشتې کلونه دې تېرېږي زه نادان یم بس ورپسې زړه خورم زه نادان یم بس ورپسې زړه خورم ښه پوهېږم چې نه راته رسېږي ورځ شپې میاشتې کلونه دې تېرېږي یهو زما د بېوسۍ نښه همدا ده هو زما د بېوسۍ نښه همدا ده دا چې زه به ژما بنده بنده کېږي او ورځ شپې میاشتې
کلونه د تیریږي ناصری صاحب یا ګلې مه کوه زړګیا لیونیا ګلې مه کوه زړګیا لیونیا دا زمونږ خوار نصیبونه نه بدلیږي ورځ شپې میاشتې کلونه د تیریږي دغه بیت هغه ځوانانو ته ډالۍ وي چې خپلې مینې ته نه دي رسېدلی وي چې هغه اوس زمانه ده اوس د بل ده چې هغه اوس زمانه ده اوس د بل ده دغه زړه خنځیر مې ولې نه پوهېږي ورځ شپې میاشتې کلونه د تیریږي یا مخکې کنده او دا تورې غټې سترګې مخکې کنده او دا تورې غټې سترګې قدرتونه د خدای هر ځای معلومیږي ورځ شپې میاشتې کلونه د تیریږي بې سکونه شوګیرو داسې ځپلی بې سکونه شوګیرو داسې ځپلی باور وکړه خپل خوبونه مې یادېږي ورځ شپې میاشتې کلونه د تیریږي وې تللي خلک تل وي پښیمانه بیا راوګرځي تللي خلک تل وي پښیمانه بیا راوګرځي یا شاکر زړه مخورا امکان لري چې را بشي یا شاکر زړه مخورا امکان لري چې را بشي درنو لیدونکو په لومړي ځل مې د شاکر صاحب خپل بیتونه مو اورېدل خپل بیتونه څو بیتونه خو د بل نفره آخري بیتونه ستاسو بس هغه د خوشحال بابا یو شعر دی وایي چې له خوشحال سره که کښېني یو څو کاله دا د غره خټک به واړه شاعران شي نو چې د شاعرانو ملګرو سره د سړي ناسته او پاسته وي هغه به خامخا شیرونو سره سرکار لري له لغمان څخه بل میلمه راغلی بلال احمد منصوري نومیږي او ماشاءالله دوی هم ښه ترنم کوي راځئ چې د دوی ترنم هم واورو او له ترنم څخه یې خوند واخلو منصوري صاحب سلام علیکم په خیر راغلی مننه خوشحاله لیدونکو سره روغباړه مو کوي او ترنم له تاسو څخه اورو ستا تصویر سر غزل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم ستا تصویر سر غزل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم چې درګو رم په خندا شي د زړه سره ستا د شونډو دغه چل لیکم لګیا یم ستا تصویر سر غزل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم ډېر په زیره درکته نشم شرمیږم ډېر په زیره درکته نشم شرمیږم هر تعریف دل کا غل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم ستا تصویر
سر غزل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم سور صادر دې په سر کړی د تصویر کې سور صادر دې په سر کړی د تصویر کې ستا ښکلا خو په هر ځل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم ستا تصویر سر غزل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم د شلو ورځو مزدورۍ کې مې اخیستی د شلو ورځو مزدورۍ کې مې اخیستی زه قصه ستا د چارګل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم خدای خبر چې ته زما بشي که نشي خدای خبر چې ته زما بشي که نشي یا ټول نصیب مې په توکل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم ستا تصویر او کتابچه مې مخ ته ایښي ستا تصویر او کتابچه مې مخ ته ایښي دا شعرو نه په زیار من لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم ستا تصویر سر غزل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم هم دې سترګې هم اور بل لیکم لګیا یم ډېره مننه ډېره زیاته مننه ښکلی ترنم مو واورېده او واقعا چې ډېر خوندور و دوستانو یو ترنم ما څو ورځې مخکې واورېده ومې م لیده په ټولنیزو رسنیو کې چې مه مې تنګوه ژوند د قربان هر څه مې وبایلل نو ښه وخت دی چې همدا اوس دغه ترنم واورو بیا انشاءالله چې خپرونه به م پای ته ورسوو ځکه چې تیارې کېږي څنګه دی خوښه ده عبدالرحیم ځای صاحب له تا نه به دا ترنم واورو او که شاکر صاحب در سره ملتیا کوي هغه هم درې کسي وایي هېڅ خبره نه پریم در خیر خی گریوان هر سمیو بیلل ممیتن گو ژوند قربان هر سمیو بیلل ممیتن گو ژوند قربان هر سمیو بیلل پریم در خیر خی گریوان هر سمیو بیلل ممیتن گو ژوند قربان هر سمیو بیلل ممیتن گو ژوند قربان هر سمیو بیلل ناصری صاحب الله نور ما سره کومه بهانه د ژوند کولو ده الله نور ما سره کومه بهانه د ژوند کولو ده مینه که وطن او که جانان هر څه مې وبایلل ممې تنګه وه ژوند د قربان هر څه مې وبایلل ممې تنګه وه ژوند د قربان هر څه مې وبایلل پرې مې د ریخي ریخي ګریوان هر څه مې وبایلل ممې تنګه وه ژوند د قربان هر څه مې وبایلل ممې تنګه وه ژوند د قربان هر څه مې وبایلل الله ډک زړګی وخلنې سترګې تش لاسونه لاړمه الله ډک زړګی وخلنې سترګې تش لاسونه لاړمه څه ګلاب ځواني خواږه یاران هر څه مې وبایلل ممې تنګه وه ژوند د قربان هر څه مې وبایلل ممې تنګه وه ژوند د قربان هر څه مې وبایلل الله کور دې زمون خپله خو مګر واکې دې د بل سره
کور د زمون خپلا مگر واکې دې د بل سره داسې پردی شوی رانه ځان ارڅه مې وبایلل ممې تنګه وژوند د قربان ارڅه مې وبایلل ممې تنګه وژوند د قربان ارڅه مې وبایلل پرې مې د ریخي ریخي ګریوان ارڅه مې وبایلل ممې تنګه وژوند د قربان ارڅه مې وبایلل ممې تنګه وژوند د قربان ارڅه مې وبایلل الله ډک زړګی وخلنې سترګې تش لاسونه لاړله الله ډک زړګی وخلنې سترګې تش لاسونه لاړله څه ګلاب ځوانې خواږه یاران ارڅه مې وبایلل ممې تنګه وژوند د قربان ارڅه مې وبایلل ممې تنګه وژوند د قربان ارڅه مې وبایلل سوال کوم الماسا خپلو شته ګیله نورونه الله سوال کوم الماسا خپلو شته ګیله نورونه کټ مټ لکه ګران افغانستان ارڅه مې وبایلل ممې تنګه وژوند د قربان ارڅه مې وبایلل ممې تنګه وژوند د قربان ارڅه مې وبایلل مې د ریخي ریخي ګریوان هرڅه مې وبایلل ممې تنګه وژوند د قربان ارڅه مې وبایلل ممې تنګه وژوند د قربان ارڅه مې وبایلل ممې تنګه وژوند د قربان ارڅه مې وبایلل ډیره زیاته مننه واقعا چې خوندور په زړه پورې ترانه مو او درې واړه ملګرو پکې برخه واخیسته او موږ هم ته خوند واخیسته نو یوه ټپه ده وایي دا مازدیګر چې څنګه تیر شو داسې به تیره شي دا ستا لیونۍ مینه نو ورو ورو موږ دلته په کابل کې د ماښام مانځه ته نږدې کیږو او مجبور یو چې له ملګرو څخه مخه ښه وکړو که نه بنډار ډېر خوږ دی د کمرې شاته ماشاءالله ګڼ شمېر هېوادوال هم راټول شوي دي خو موږ مجبور یو چې خپرونه پای ته ورسوو شاکر صاحب سروری صاحب همداراز زموږ بل ملګری منصوري صاحب نه ډېره زیاته مننه کوو چې دا یو ملګری بل څه نوم یې ده رنګین پاچا نه ډېره زیاته مننه کوم چې راغلی اوسنۍ خپرونې ته او د شیبه باران د مینوالو لپاره مو په زړه پورې ترنمونه او شعرونه وړاندې کړل سروری صاحب تاسو نه مننه کوم نو که څه ویل نه لرئ خپرونه به پای ته ورسوم دلته سمه ده ناصري صاحب محترم نو له تاسو نه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته دعوت راکړه او موږ له لغمان شریف نه راغللو هیله چې دا زموږ د ناچیز ترنمونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي ډېره مننه خو زه وایم چې راځئ یو څو ټپې م وکئ یو دوه درې دقیقې بیا به همداسې پای ته ورسوو څنګه هم خوښه ده بس رحیمزی صاحب نه به اورو رحیمزی صاحب تا نه ټپې اورو او همدې سره خپرونه پای ته رسوو او جانان راشک دیدن کړي ید زل کدن خلی پمارا غلی دینا ید زل کدن خلی پمارا غلی دینا هو ځوانانو یو بل نظارېږي یا په آخرت کې نه بالښت وي نه کټونه یا په آخرت کې نه بالښت وي نه کټونه یما ویلی زبا درته ژاړم یتا له بازار سترګې سرې راوړي دینا یتا له بازار سترګې سرې راوړي دینا هو رازه رازه کمې دیدن کړې وروستی تبی را باندې ږدي پنا بشما وروستی تبی را باندې ږدي پنا بشما یا یو ځل بیا راشمه شومتوبه یا د ظلمي توبه مې زړګی وټکېدله یا د ظلمي توبه مې زړګی وټکېدله هو چای پلو لیدلې نه وه اوس په تور خم باندې راځي سر تور سرونه یا اوس په تور خم باندې راځي سر تور سرونه
یا تورې جامې واغونده یاره یا تورې جامې در سره ډېر خوند کوي نا یا تورې جامې در سره ډېر خوند کوي نا او ستا فرمایش تو ما پورا کړو او تورې جامې په ګرمې چا غوستې دي نا یا تورې جامې په ګرمې چا غوستې دي نا یا دا چې سازونه ورته وایي سازونه نه دي حقیقت کې دي سوزونه سازونه نه دي حقیقت کې دي سوزونه او خاوند مرګ د ځوانۍ راکړي وچ لوی واړه مې د ځوانۍ ارمان کوي نا یا چې لوی واړه مې د ځوانۍ ارمان کوي نا یا عشق اول سړی باچا کړي بیا یې مجنون کړي او په غرو یې ګرځوي نا بیا یې مجنون کړي او په غرو یې ګرځوي نا او ما یارا نکل کولا سرتور ولاړ ویل خیرو دی یریدما او سرتور ولاړ ویل خیرو دی یریدما یا د آخري مصرا بیدا کو یا ډېر ښې نه دي د زړه غم را پاروي نا یا ډېر ښې نه دي د زړه غم را پاروي نا یا د آخري مصري لپاسه یا افغانستان دی الله ګلې ګلزار کړي نا یا افغانستان دی الله ګلې ګلزار کړي نا